بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفې او تایویز ټي وي کتونکو یو ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوې او ډېر زبردست وظیفې سره حاضر شو. هغه وظیفه د سورت یاسین شریف ختم دی چې چاته هر قسم حاجت رافیق شي یا یکدم موږ ته حاجت رافیق شي نو د سورت یاسین شریف دا ختم په دې ترتیب سره وکړئ انشاء الله تبارک وتعالی چې الله جل جلاله به دې هغه حاجتونه پوره کړي او دا په دې باندې بار بار تجربه شوې ده او الله جل جلاله په باندې د خلکو حاجتونه پوره کړي دي. د سورت یاسین شریف د دې د وظیفې کولو طریقه دا ده چې په یو ځانله ځای کې به که یو کس یې وایي نو په یو ځانله ځای کې دې کښېني او که په یوازې ورته ګران وي نو د کور مالس زنانه یا د سړی راغونډ کړي او په هغوی باندې دې 140 ځله سورت یاسین شریف ووایي. چې کله 140 ځله پوره شي نو د هغې نه پس دی د خپل حاجت دپاره دعا وغواړي چې د څه حاجت دپاره هم دعا وغوښتله نو الله جل جلاله به هغه حاجت پوره کړي. نو ډېر مبارک عمل دی، بار بار په دې باندې تجربه شوې ده او هغه کامیابه شوې ده چې کله بزرګانو ته به څه حاجت رالو یا د نورو سلفو صالحینو ته نو د سورت یاسین شریف همدغه ختم به کولو او تمام کتابونو د هر حاجت دپاره د سورت یاسین شریف دا ختم ډېر زیات مفید ګرځولی دی. نو 140 ځله به وایئ او د هغې نه پس د خپل حاجت دپاره دعا غواړئ چې څنګه دعا م وغوښتله رب العالمین به درته همغه حاجت پوره کړي.